الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترمو یو ورور پوښتنه کړې ده چې زنانا او یا نارینه په لوڅ بدن باندې چې عورت یې لوڅ وي غسل کولی شي که نه؟ محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې غسل خو کولی شي، خو په دې شرط چې بل څوک دوی ونه ویني. په کوم ځای کې چې دوی غسل کوي هغه ځای به ممکن دروازه ولري، په خپل ځان پسې دې دروازه د دننه د خوا بنده کړي، هسې نه یو څوک په نافهمۍ یا په غلطي کې ورسې که دروازه بنده نه وي نو بیا چې بل څوک وویني بیرته ګناه راځي. که چیرې دروازه نه وي نو بیا داسې کول پکار دی چې یا یو نیکر واغوندي چې هغه مخصوص عورت پټ وي، او یا یو صادر پر مخصوص عورت شاوخوا باندې وپیچي تاوی کې، په دا حالت کې دی بیا غسل وکړي. او که چیرې هېڅ د دې امکان نه وي چې څوک ورته راسي نو بیا پروا نه لري، غسل که نارینه وي که زنانه وي کولی سي. حاشیة التحتاوی على مراقي الفلاح جلد اول صفحه 50 او داشان فتاوی یوسفیه جلد 3 صفحه 452.